الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ما په خیال ضرورت یعنی واخلې نو تسلسل به برابر شي. سیف الله خان ضرورت یعنی به والو بل انسان آمد هم نو کنه. ووهبنا له او منگو بخش ابراہیم علیہ السلام تا گفت مکو ده هبه دو معنی رازی گفت او ما ویلو بل درس کی چه شریعت کے دری اصطلاحات دی یو توی هبه یو توی صدقه یو توی هدیه یو توی هبه یو توی صدقه یو توی هدیه داولی کنی سار احمد ہر چی صدقہ دا سا شے ورکول دی چاہتا خالص دا اللہ دا پالا چی اگر سڑی سر سائل تعلق نشتا خو صدقہ کے خالص دا اللہ رضا دا پالا نو چی سنگر دا ورکڑا اگر سڑی تا ستا استحقاق جستے چی واپس چو پاڑی بس ستا دا ملک تا اوتا زکتا ورکڑے دا اللہ پا حوالا اور دا شے دا واپس کی دو حص اخلاقی قانونی شرعی حص لار نشتا دا یوا دویم تا وی هدیه هدیه مونږ گفت ورته نو گفت ورکیږي د الله د پاره نه د بنده د پاره. ولدا حامد جان چې دغه تل شي افغانستان ته نو که چاله د امریکای څخه گفت ورکړي پته نشته ورکړي کنه ورکړي فاست فار ایگزامپل صحیح ها مثال ممنوعات مثال صحیح نو که دوست الته چاله یو قلم ورکړي دامه د امریکای نه هدیه راوړل صحیح نو دې ورکړي دا دغه سړی ته صحیح د دې واپس مطالبه قانونا خدای کول شي خو اخلاقی اعتبار سره دا نامناسب خبره ده ځکه سړی په ډیر بے خوند ښکاري. او دریم ته وایي هبه هبه کې دواړه سيزونه مد نظر وي د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم د الله رضا هم او د بنده خوشالول هم. نو د هبه د واپس اغستو لار شته خو قانوني ده یا باهمي رضامندي ده. باهمي رضامندي چې چاته ورکړي ده چې هغه ته وایي چې هغه شی کړي مال واپس راکړه زما په کار شوی دی حالانکه خو نه د اخلاقي لحاظ سره ښه نه لګي. او یا بیا به عدالت ته نو بیا به هلته سوکې هغه چې دا ما یو شی ورکړی هبه کړی مې او کو دې صدقه کړی مې نو اسلامي عدالت به په لومبۍ ورځ باندې ستا کیس خارج کړي چې بس صدقه کړی دی نه یو هیو نتھنګ ټو ډو ویت صحیح کوا چې دا مې گفت ورکړو نو هغه وایي یو براټ دس کیس ټو د کورټ دیٹس اپ ټو یو بوت کورټ هیز نتھنګ ټو ډو ویت دا عدالت به سره تعلق دي محکمې او کدی وی چې هبه کړی مې دی نو بیا پراپر هیرینګ کیږي سبا کیږي پراپر هیرینګ بکیږي نو کورټ سټیسفاید شه محکمه هغه مطمئن شو چې او دې سړی ته د شی ضرورت دی یا ولې په کم ګراوند باندې دی واپس کول غواړي نو خو واپسای فیصله وکړي ادروایز ډراپ بکس ادروایز کیس به ډراپ شي دا ډیره مسله دی. ووهبنا له منگا او بخشدتا هبه مکدتا اسحاق و یعقوب اسحاق زویه و یعقوب یعقوب نمسه نو زمونږه څومره اولاد چې دا الله تعالی مونږ ته هبه کړی دي دا الله تعالی مونږ ته هبه کړی دي. حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه داولی کې دا تعزیت کې کله کله سیف الله خان ته خو مولای کنه کله کله نکاحونه تعالی پته راځه مجانا ها سیف الله خان زمون پښتنو فیملی کې ما څوک نکاح نه غواړي هغه باندې نکاح تړي صحیح هغه زمو سیف الله خان ته آسان راځي. نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شمالي یمن گورنر کړ د یمن د حضور علیہ السلام زمانه کې فتح شوه نو هغه وخت د دې دوی سیوی شمالي یمن او جنوبي یمن. نو د جنوبي یمن گورنر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او د شمالي یمن گورنر معاذ بن جبل دوه ډیر لوی صحابه دي او ډیر عظیم سیاستدانان دي. یا ميلان ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام به گورنر مقرر څوک جرنیل بو او پالیټیشن بو به یک وخت یعنی فوجي قیادت به هم هغه سره عسکري قیادت او سیاسي قیادت به هم هغه سره ځکه هغه زمانه په کنټرول کولو صحیح نو که الته قیادتونه دوشي نو بیا ټسل پیدا کیږي
کوم ځای چې رفت وي نو په رفت کې به قیادتونه دوه کې نه قیادت به یو وي. کوم ځای چې سموث پروګرام روان وي بیا ډیلیګیشن اف پاور کېږي، ته دا کوه ته دا کوه، ځکه یو بل پرابلم نه جوړوي. خبره دا څومره ټیکنیکل خبره ده. خو زمانه خدا چې علاقه او فتح شوه نو هغه به کنټرول کول پکار نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به عسکري او سیاسي قیادت دواړه یو کس ته ورکول. صحیح، ځکه بعض اوقات سیاسي قیادت یو فیصله کوي، عسکري قیادت یې مني نه، هغه په عمل نه کوي. صحیح، یا عسکري قیادت هغه یو فیصله کوي، سیاسي قیادت اپروول نه ورکوي. خبره دین کړه او چې کله دواړه قوتونه یو سره نو خو بس هم یو ساين دی، جست گو اهیډ. خبره دین کړه نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې یمن ته لاړو نو یو نوجوان زوی ناڅاپه وفات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو تعزیتی مکتوب لیک، بسم الله الرحمن الرحیم، دا مکتوب دی من محمد رسول الله، د طرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل ته يعزيه فی ابن له ماتا، چې تعزیت کوي د سره د یو زوی په حق لباندې چې وفات شوی دی. نو عنوان ورته مخکې ولیکه، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته پیغمبرو، بل طرف ته هیډ اف دی سټیټو، بل طرف ته لوی درسنیزو، چیف اف دی آرمی سٹاف، هر طرف. صحیح، نو سٹمپ لګېدلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو والي سره خو فوراً خطر پیدا شي، پته نشي څه اډر راغلی دی. صحیح، او چې کولاوي کوي نو چې هغه ټول مضمون وای نو تر هغې پورې به د هغه چې خدای خبر څه ما غلطي کړې ده څه. لهذا د پیغمبر علیه السلام کمال دا و چې بریف د خپل خط څه بریف خلاصه د خپل خط د لومبنۍ جمله کې ولیکله. نو بس هغه ولیکله من محمد رسول الله، دا څومره حکمت عملي دی. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ بن جبل يعزيه في ابن له ماتا، تعزیتی خط لاغرزی. بس he was very much satisfied with it. صحیح، دا یعنی یو تعلیم دی صحابه کې کیفیت خدا سے نو. صحیح، هغه ته خو چې صبر راځي ته خو وی go ahead no go ahead کوته چې وډرال وی الحمدلله. صحیح، ای خدا سے نو لکه د مون په شان چې نو دا خو زما د پلار چوکای ده، څوک به چې پلار ما دي چوکای نه کوسي دي چوکای باندې وزناتم تر مرګه، ا د مرګ نه پدو بیا زما زوی په ناس کې او د زوی نه پدو بیا ان مسې په ناس. بلکې صحابي خو چې څو وخت معذور شو نو به خوشاله شي الحمدلله. فدیل ریلیکس شو، لکه ریلیکس. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ د عمر والد گورنر دی. سو سعید ابن عامر دا خبر شاید ما تاسو ته کړې و چې صحابو کې 15 کسان دومره ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کې کمپیټ کول نشي. دی باندې غیر مسلم دنیا متفق ده چې دا داسې ویل نون پالیټیشن دي چې دنیا کې هیڅ چا دوی کمپیټ کړی نه دي لا تر اوسه. صحیح، تاریخ کې دا غي نظیر نه ملایږي، ډېر مشکل سره. یو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، دویم عمرو بن العاص رضی الله عنه، دریم مغیره بن شعبہ رضی الله عنه، څلورم سعید بن عامر رضی الله عنه، او پنځم معاویه بن ابي سفیان. دا ډېر ستر پالیټیشن خلک په دا ټول فاتحان څوک فاتحان او بس په علاقه روان شي لکه د وینډ روانو. اخ ولید بن المغیره دی، اخ بل مغیره دا غزوه د ولید د خالد رضی الله عنه پلار دی، ډېر منحوس سره ولید بن المغیره. دا خو مغیره بن شعبہ یو صحابي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط ورته ولیکو، اما بعد فانی احمد الیک الله، پس د دینه زتا ته د هغه لوی خدای تعریف وام لا اله الا هو چې بغیر د هغه نه بل څوک معبود نشته. نو لومبه و د خدای عظمت سړي په ذهن کې ورواچي چې رچا عظمت کې په ذهن کې راغی دا فیصله ته بیا سړي تسلیم خم کې. صحیح، دا مونږ خو د خدای فیصله ته یا حکم ته سړي تسلیم ځکه نه خم کو چې لا تر اوسه پورې کما حق او دا هغه عظمت زموږ ذهن کې راغله نه دی، زموږ د باس عظمت په ذهن کې دی. صحیح، نو چې باس اډور کی څه کو 100% کوالیفای کولو کوشش کو، ځکه چې دا عظمت زموږ نظر کې دی چې کوالیفای مونږ کو نو الټیمیټ ان فایر. صحیح، نو اوس د خدای عظمت کې سړي په ذهن کې راغی
د پیغمبر عظمت کې رضین کې راغی بیا باندې د پیغمبر د حکم مخالفت کې نه ود الله د حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدا کې ورته خدای عظمت په ذهن کې واچو فإني احمد الیک الله الذي لا اله الا هو زتا ته تعریف هم د هغه لوی خدای چې دا غنه علاوه بل څوک معبود نشته فإن اموالنا زمون مالنا واهلینا زمونږ اهل و عیال وانفسنا زمونږ بچی واولادنا وانفسنا زمون زانونا واولادنا او زمون بچی من مواهب الله ورته لفظ هبه مواهب پلورل دي من مواهب الله عز وجل دا د خدای هدی دي الهنیئه ډېر مبارک دي زما خپل ژوند مبارک ته مبارک نه دي زما اهل و عیال زما بچی زما مال دا مبارک ته زما ضرورت ته زما ضرورت او ضرورت پوره کیږي خوشحالي ته نصیب کیږي دا مبارکه هبه ده من مواهب الله عز وجل الهنیئه وعواريه المستودعه او دا د الله تعالی امانت شوی عاریه دي صحیح د هبه نه بعد دا لفظ ډیر قیمتي دی چې هبه هغه څه چې تاسو اونرشپ راغی سره راغی یعنی کدا تسبیح ما فرید خان ته ورکړي هبه مې کړی نو دا هغه ملکیت راغی زمانه ملکیت ختم شو صحیح او کدا ما فرید خان ته عاریه کړی عاریه معنا بارو ورکول عاریه معنا بپورنا احسانا ورکول چې خپل کار کو به ما ته واپس کړ صحیح لکه فار ایگزامپل ما ته موټر ضرورت دی چې زما ډاون ټاون ته او زه هغه جانته ما موټر خو ټیک نه دی ته موټر ما ته راکې درته وې صحیح اوس دا چې کله به خپل کار وکړم واپس براشم او شکرې سره به واپس کړم چې الله تعالی اجر درکړي ما ته ډیر ضرورت او تا عین په موقع باندې زما غو ضرورت سر ته ورسو خدای تعالی ډیر خیر درکړي د موټر کې څه کمې قران نه که څه ته ما وخړو صحیح نظام خوشاله شو الله خوشاله شو اره د شکریا مدار صحیح نو الله تعالی پیغمبر اسلام رسول لفظ ورپسې وي وعواريه المستودعه دا د خدای امانت باروډ پراپرټی ده دا د خدای امانت کومه پراپرټی ده سیف الله خان باروډ پراپرټی ده تاسو بارو کړی ده صحیح تاسو بارو کړی ده مالا چې فار ټایم بینګ ته خپل کارو کا بیا خو د خدای پراپرټی ده چې خدای وغواړي نو واپس به کی صحیح اوس فار ایگزامپل ما هله جانته وي چې تواله دا موټر راکړه درې ورځې ما په کار ده ما ته راک څه وکړه خو آل آف سډن دته ضرورت سبا پیدا شه سبا د ضرورت او د ضرورت خو یقینا زما په غیبانه مقدم ذکر چې د پراپرټي مالک دی صحیح اوس چې د ما ته سبا وي چې رقاضي سے ما خو تاسو دا موټر درکړو درې ورځې لپاره خو زما معذرت کوم زمانه خپل ضرورت پیدا شنو څنګه صحیح نو اوس زما د اخلاق او معیار عالی او بلندوي نو په ځای د دې چې زه په خفشم چیرې نو درې ورځې لپاره راکړم نو مرګري ما طرف موټر نشته نو ما دنه سوال کو نو دې بل سوال ته ولې خپل موټر شته خو تعالی درکړې صحیح نو زه باید تر دې شکریا ادا کوم چې بس تر واخل ان شاء الله زه بل کوشش کوم پرون ستاسو موټر باندې ما کار کړی دی الله تعالی اجر درکړي او که زه ته پزان راکړم چې وای ګوښ د خمار راکړو اچره ووم او ویر کوم نو که تاسو هم دا کیس راځي تاسو باید د استاد خالد د وقوف بچی دی دا بالکل خبره نه کوي هغه خو یو راځي په سوالی کارو کو داغه شکریا ادا کوم داغه ضرورت نه واپس کول صحیح نو الله تعالی په دې پیغمبر اسلام په دې یو لفظ کې دا ټول فلسفه په ذهن کې ورکېږي ومواهب الله عز وجل الهنيئه وعواريه المستودعه متعك به في غبطه وسرور دې الله تعالی په دې باندې نفع درکړه فائدې درکړه نفع درکړه فائدې درکړه فی غبطه وسرور خوشالۍ کې او د رشک په مقام کې او میز وی جونی دی صحیح قبضه منک باجر کبیر الله تعالی خپل باروډ پراپرټی تانه واپس واغسته سره دې چې لوی اجر تعالی ثابت کړ خو کله ان احتسبت وصبرت کتا د خدای په فیصله باندې او په تقدیر باندې عقیده وساتله او د صبر مظاهره وکړه صحیح ولا يحبط جزاؤك منك شيئا فتندم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې چې ګوره کته چغي سوري اوه ادا نارضامنده اظهار وکي خدای ته تکلیف دي چې رسول نه خدای فیصله وډرا کوي کسړی چې وایي نو چې خدای کوم تکلیف سړي ته رسول واپس کوي کوم زوی چې تاسو نه ورته درا ظاهر ته ډیر خپاین ولته مقبره تراشه ولار دی بیا مثلا نه کړل صحیح نو ورته وې چې ستا دا چغي سوري دا آه فغان دا به صرف تاسو دا مصیبت درکې چې اجر به ختم شي یو پکې نقصان راشي فتن د مزان له پښیمان شي ګوره الله می دور اجر دور ریوارډ مې دومره کریډټ جوړ شو چې سوري مې والی کریډټ کړه راغی کریډټ ډاون شو
فتندم وما هو کائن فکان قدر السلام سچ کیدون کیو اخو السلام خدای فیصله وا اخو سو کو واپس کول نشي مالته پیغمبر علیہ السلام دا لفظ هبه د بچی لپاره ذکر کړی دا سیف الله خان دا بدیا دي ووهبنا له اسحاق مونږ هبه کړو دته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نو اسحاق دا د زویو یعقوب ان مسیو دا د اسحاق علیہ السلام زوی دی ابراهیم علیہ السلام په بوډا ځان د خدای نه غوښته او بچي څه غوښته زوی غوښته بل ځای قران کریم کې الله تعالی مختلف ځایونو کې دا واقع ذکر کړی دا چې د بیبي چې د 99 کال و سوره 99 او ابراهیم علیہ السلام د شپږ شل کالو 120 اوس نارینه چې 120 او خدای د یو کم سلو کالو د بچی کې دوه امکان شته فزیکلی میډیکلی خو د بچی کې دوه امکان نشته او ځکه فرشتي راغلي او ابراهیم علیہ السلام ته وې تا تراغلیو بشارت درکو چې بچي به پیدا کیږي وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق وامراته قائمه دا بډای خدای د پردې شاته د ملمنو خدمت کی مصروف هوا صحیح هغه دا خبره واورید نه په خندا شو هغه پر څور ډرامه ورته راځه خو د 99 year بوډا د 120 year فبشرنا باسحاق نو فرشتہ ابراهيم عليه السلام ته وی د زوی نوم به اسحاق زوی نوم به سي اسحاق ورینه پیدا شو الله تعالی فرمایي چې اوس ابراهيم عليه السلام په عمر په داسې سټیج کې په دومره بوډاواله کې چې سړی بچي وشي نو هغه خپل مسیلی دی شي ان مسعود راتونه قرآن وړاندې او کال پس مليږي صحیح الله تعالی فرمایي چې ابراهيم زما دومره خوشو چې هغه می تر دې ژوندې پرې خو چې بالغ نسې مې ورته مخ خو یعقوب عليه السلام صحیح ووهبنا له اسحاق اهبك مودت اسحاق عليه السلام نو دا داسې ده لکه دې خو ورس نصر احمد نوم بناتلو اس اشاره باندې وو اشاره لکه په دې عمر کې چې دې واده وکي نوم په ځکه راځي چې پرابلم ورنه جوړه چې په دې عمر کې دې واده وکي الله تعالی په دوره مهربان شي چې بچي ومشي بچي بالغ هم شي او واده مو کې او داغه بچي وشي هغه بالغ شي تاسو دې کو اځه ممکن ده ډیره موده چرته غیر حاضر پاتې شي موږ هم خدشه پیدا شوې ده یو وار کومه نثار احمد تاسو کو دا جوړی رښتیا دي دغه څه مې زه ما ته نو وایم ووهبنا له اسحاق مونږ هبکد اسحاق علیہ السلام ويعقوب علیہ السلام کلن هدینا دې ټول ته هدایت کړو مونږه ونوحا هدینا من قبل ونوح علیہ السلام گائیډ کړو مونږه مخکې دینا ومن ذریتی اد اولاد دنا او صلی الله تعالی روان دي دوه اهم پیغمبران ذکر کړل یو نوح علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای سو ورته ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار یو ابراهیم علیہ السلام هغه ته ابو الانبیاء وای د پیغمبرانو پلار نو دا ومن ذریته او د اولاد د دنا نو چې سړی دا لفظ وای دې نو چې څو د اشاره نه کړي انډیکیشن دی نه کړي نو د دې خورڅ مراد کې دی دته مې وای چاته دته مې وای اوس anyone of you later on I will explain that this one or that one or that one or that one نو دلته الله تعالی ومن ذریته د اولاد د دنا ته چا د اولاد نه د نوح علیہ السلام ذکر کوي کله ابراهیم علیہ السلام ذکر کوي کله نوح علیہ السلام ذکر کوي then that is okay ځکه چې دا مکه څومره د پیغمبرانو نمونه راځي دا ټول د نوح علیہ السلام آفسپرینګ دي دا ټول سړي دا د نوح علیہ السلام اولاد کې دي او کدا وایي چې ومن ذریته د اولاد د ابراهیم نه نو بیا یو ایکسپشن دی پکې چې هغه پکې د ابراهیم علیہ السلام اولاد کې نه دی غیر حضرت یونس علیہ السلام نو بیا بداوي چې میجارټي د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اثر اعلی یونس علیہ السلام تذکرہ پکې اصل پیغمبر په حیث راځي ومن ذریته اد اولاد دنا داؤد سلیمان ایوب یوسف موسی او هارون وکذالک نجزی المحسنین او دغرنګ مونږ بدل ورکو نیکو کارانو ته وزکریا ویحیی زکریا یحیی عیسی الیاس کل من الصالحین دا ټول د نیکانو څخه و اسماعیل الیسع یونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین دې ټول ته فضیلت ورکړو مونږ
مخلوقات باندې ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوینا واخوانهم درونو دوینا وجتبیناهم مگر دوی انتخاب کړو وهدیناهم امونږ هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم نیغ لار جانب ته ذالک ودل خو الله تعالی فرمای دا ټول ما گایډ کړیو ک الله تعالی اون غواړي نو پلار زوی پلار گایډ کول نشي ک الله اون غواړي نو پلار زوی پلار گایډ کول او واقعا په قران کې موجود ده د زواړو چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر کافرو او غریب ورسره سوره مهنت کړه الله تعالی چې ما فیصله کړی چې نه دې باندې راځي ما ها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم الله تعالی وایي چې ما ابراهیم ته واضح کړ دې به ایمان نه دې به کافر مړيږي ابراهیم علیه السلام فلما تبين له تبرأ من ابراهيم علیه السلام ورته بابا ان في ذنب بابا ان في ذنب او الله تعالی رسول ابراهیم تعریف کوي چې ته معلوم شي دا سړی مسګایډډ دی دې به کله خبرې ته غوږ نه کیږي نو کله خپل رشتہداریم باید چې سړی ورسره بیا ډیر کلوز کیږي نه ان ابراهیم لأواه حلیم الله تعالی ابراهیم یقینا ډیر بردبار سړی او هغه هیڅ ریاکشن د خدای فیصله باندې ښکار نه کړ هیڅ ریاکشن دومره بردبار او اواه خدای سره کنیکشن much more established than his connection to his own dad صحیح د مسلمان لپاره خو فرست اور کنیکشن بچا سره الله سره او دویم واقع د نوح علیه السلام تاسو ته معلومه ده چې دا غزوه کنعان ابن نوح سو کنعان ابن نوح څلور زامن د یو نوم دی حام د بل نوم دی سام د بل نوم دی یافس او د څلورم نوم دی کنعان نو کنعان خو کافرو هلاک شو کنعان کافرو هلاک شو دا باقی دنیا الله آباد کړه درو کسان باقی دنیا الله آباد کړه د چانه درو کسان حام سام یافسنا سمیټ دا د سام اولاد دي ومن آبائهم د پلارانو دوینا وذریاتهم د اولاد دوی و اخوانهم درونو دوینا وجتبیناهم مونږ د دوی انتخاب کړو وادیناهم اګایډ کړو دوی الی صراط مستقیم نیغ لارې ته ذالک هدى الله د هدایت د الله دی یادی به من یشاء هدایت کې د دې په واسطه هغه چاته چې را دی او شمن عبادت د بندگانو خپلنا ولو اشرکو کچری دوی شرک لحبط عنهم نزائل شو بدوینا باطل شو بدوینا ما كانوا يعملون آغا عمل چدو کولو اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب والحکم نو د حکم دوه معنی دي یو حکم په معنا د آرډر کمانډمنت یعنی حکومت څه شي حکومت نو حکومت په معنا د نظام حکومت دی چې د پیغمبرانو ته ما صرف د برکت خبرې نه وکړي د څه خبرې ورته کړې د حکومت نظام نه ولا ورکړل دا امپلیمنٹ کړي یعنی دا کوم کتاب چې الله پیغمبر ته ورکړی یا شریعت امر ته شریعت کې ورته ورکړی دی د شریعت مقصد څه چې ختمونه کوي او بس بیا پولا مولا پوښ کوي خو نه هغه دې لپاره وخت دا امپلیمنٹ کا دا اصلاح اف دی لینډ امپلیمنٹ کا صحیح شو موږ د قران د برکت کتاب جوړ کړو خرمه وخت ختم وکړو صحیح شو بزنس شروع کو خبره ده بزنس شروع کو ختم وکړو خدا د قران اولین مقاصد نه دي د قران اولین دا سپلیمنټری دي دا سپلیمنټری دي اولین او فندامنټل کار د قران سره چې د خدای په ځمکه نافذ شي اصلاح اف دی لینډ د الله په ځمکه باندې امپلیمنٹ شي اولئک الذین دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب والحکم نظام حکومت یو معنا ادوین والحکم قول فیصل حکم معنا قول فیصل یعنی د خبره هغه انداز مو ورکړو چې پیغمبر به خبره کوله داسې به ارګیو کوله چې حق او باطل به سره جدا کړل موږ خبره کله کنفیوز شي پیغمبر د خبره کنفیوز کیږي نه موږ کله خبره څه شي یعنی سړی ارګومنټس کوي دلایل کوي کمزوري ده انسان کله خبره سړی نه کنفیوز دي دوره کې شي په خپل پکې ورخلي پیغمبر دا کله خبره نه روکيږي ځکه الله تعالی وي ما غي انسپایر کړل دي سره اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ نبوت مور کړو فیکفر بها هؤلاء اوس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي
چې فإن يكفر بها هؤلاء کچری انکار کوي د دې قران نه د دې دعوت نه هؤلاء دا خلق کوم مراد دي د پیننسلا خلق د جزیره خلق خصوصا د مکه خلق خصوصا د پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکړي ځکه مکه والو اکثریت خو پیغمبر علیه السلام مخالفو مخالف خو پیغمبر پر قوم د پیغمبر علیه السلام پر قوم لکه زمونږ نثار احمد چې حامد کاکا مخالف دي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار وکړ دې دعوت نه هؤلاء دې کسانو چې اهل مکه وو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وی ډونټ وری فکر من کېږه ما فکر ته چې کله خبره الله لپاره کې ته چې کله خبره الله لپاره کې نو خپل قوم مرګرتیا نه کی پر دې قوم باندې مرګرتیا وکړي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء ځکه د خپل قوم خو کله کله سړي سره طرفګری پیدا شي موږ ورته طرفګری وایو تاسو وایي تربګنی کله موږ ورته تربورولي وایو تربورولي ورته وایو صحیح نو زمانه کنه ورته دا پوسه کوي دا ملک بابا ورته ها ویل دي د تربور چاته وایي دا تربور چاته وایي ناغه ورته وي تاسو کاکا ته تر وایي تر ناغه ورته دا چې خینه د تر زوی دی چې خراب شي بیا د خرز وي دی صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار کوي دین دا کسان فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافر نن معاملہ لگا آرام هم سکو صحیح چې شر پسند دا میسج ملاو شو ها په د قاضي ټول تربوران به موجود دي صحیح بس هغه صحیح فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچری انکار کوي دین دا کسان فقد وکلنا بها قوما نو تحقیق مونږ موکل کړی دی وظیفه مور کړی دا مسلط کړی مو دي توکید دی ته وی لکه پاورا پټر نه چاله ورکه توکید ته وی پاورا پټر نه ورکول فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا مونږ وکیل کړی دی بیا په دې باندې قوما یو داسې قوم لیسو بیا بکافرین چې ندی غید دې دعوت نه انکار کوونکی نو د دې قوم نه څوک مراد دی پیغمبر ته الله تعالی وایي د اهل مکه کې انکار کوي نو دا ذمہ داری ما یو قوم ته ورکړي چې دې نه انکار کوونکی بالکل لري په ځان قرباني کوي ایستا پر دعوت باندې ځان قرباني کوي اوس دا قوم څوک دا وانډرسټوډ د صحابه دي دا وانډرسټوډ د قوم څوک دي صحابه دي نو استدا قوم صحابه دي نو صحابه ټول عرب خلو پای کې حضرت صہیب د روم نه راغله حضرت بلال او عمار د حبشې نه راغلي حضرت سلمان د فارس نه راغلي د کوم کوم دنیا نه کابل احبار هغه د هیبرو نسل نو دوسرا د هیبرو نه د هر نسل خلک پکې موجود او خدای آل ټوګیدر د ټولو صحابه ته یو قوم وي حالانکه د ریسنټی په اعتبار باندې خدای ډیفرنٹ ټیشن دي یو بلډ د فارس دی د بل بلډ د روم دی د بل بلډ د ابیسینیا دی د بل بلډ د هیبرو دی د بل بلډ د بل ځای دی او د بل ځای دی او د بل ځای دی الله تعالی ټول ته یک آل ټوګیدر سوې یو قوم ہوئے نو ما بل ذکر کړو دی تفسیر کې چې امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه په دنیا کې د قومیت درې تصورات مروج دي سو تصورات درې تصورات د قومیت مروج دي نمبر اول د وینې په اساس د قومیت تصور د څه په اساس د وینې په اساس اوس که چاله پښتو ورځي او کنه ورځي صحیح خو چې وینه د پښتون ده اگر چې دلته د زمونږ د هندوستان پښتانه دي کنه هر یو نوم سره خان لیکلی دا هغه وخت زمونږ باباګانو سره غوري بابا سره عبدالي بابا سره سوري بابا سره د ټول غرنوي بابا سره دې سره ټول تللی دی هغه جهادو کې نو بیا الته پاتې شي د احمد جان ماته ته پوره د پښتنو کړی دي صحیح او بل ډېر خو په پښتون وای وای په ها او ځکه چې هغه دا میریجز کراس میریجز شو کنه نو بس هغه جواب خو دې اوس مالي خان ځان ته خان وای سوې او پښتانه ځکه پښتانه خو دې ځای ته قیامت پورې د پښتونولانو خو نشي خلاصې دي ځکه یې بلډ خو یاد دی صحیح نو اوس که هغه له پښتو ورځو کنه ورته موږ داسه د زمونږ عزیز دی دا ولته په دې اورنج کاونټي کې د هندستان یو زمونږ د علاقې نه چرته د هغه سلورمه درجه کې بره نکړي چې هغه چرته هغه زمانہ کې تل جهادو کې نو ته سټل شوی نو بچو له پښتو نه ورځي هغه واحد د پښتو وایي صحیح واحد د پښتو جماعت کې ډېر وخت لګي ډېر ښه بزنس لري گاډو ماډو نو هغه د لور واده د لور واده نو زه سپیشل دلته غوښتم او
زړه ملته اغال تا ملمنو ته خیر مقدم وي او هیلټن او شیرټن هوټل کې پروګرام کړو نو چې ملمنو ته خیر مقدم وي نو وی چې تاسو ټول ماته ډیر زیات محترم یې ځکه ټول زما ملمانه ما سره زما د لور د واده په خوشاله کې شریکان شي وي زه د زړه د اخلاص انګریزي کې لګیا چې فل سنسیریټي سره کارډیالي I do thank all of you. صحیح خو هغه وی چې especially I am very much grateful and thankful to my own cousin Qazi Fazlullah who is a Pashtun and I am a Pashtun and he is my cousin. نو هغه د پښتون ولای هغه شیخ ختمیږي خو نه صحیح شو نو یو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې د بلډ په اساس او خوني رشته چې ورته موږ وایو د وینې په اساس باندې دا د قومیت یو تصور دی اوس ټول دنیا کې چرته پښتانه اوسېږي دا ټول سړي یو قوم دی دا ټول سړي اوس هغه د هندوستان پښتون د بلوچستان د سیمې پښتون د پېښور د سیمې پښتون د قندهار پښتون د کابل پښتون او د قندوز پښتون دا ټول سړي دا یو قوم دی صحیح که په المان کې دی ردي او که په امریکا کې دی ردي او که په استرالیا کې دی ردي او که په تایلند کې دی ردي او که سویټزرلند کې دی ردي چې پښتانه دا ټول سره دا یو قوم دی او ګوره دا شی نیچرل دی دا شی نیچرل یعنی ته لړ شي او داسې خطې ته چې چرته یې کتلې یو داسې بنده چې داغه دعوه دادا ځان ورته معلومه زه پښتون یم حالانکه پښتون نه پیژنې نه پښتانه پیژنې بس سره دعوی دادا چې زه پښتون یم چې تا نه کله خبر شي دا پښتون دی او داسې بې اختیار به د غاړې سره هغه بلډ جمپ کی هغه بلډ شو کی هغه بلډ جمپ کی دا نیچرل دی نو یو دغه ریلیشن دویم مولانا آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې دویم د انتظامی حدود دنه اوسیدونکي خلک دا یو قام ګڼل شي د څه حدود د انتظامی حدود یعنی د یو مملکت استوګن دا یو قام ګڼل شي پولیټیکل بنیاد باندې کوم بنیاد باندې سیاسي بنیاد باندې دا لومبنی تصور د قوم چې دا فطري دی لومبنی تصور چې دا فطري دا دویم چې دا سیاسي دی پولیټیکل بول اوس په افغانستان کې استوګن ټول خلک افغان بلل شي څه بلل شي افغان نېشنل چې کې څه لیکي افغان مون پاکستان کې ټول استوګن څه لیکو که پنجابی دی که پښتون دی که بلوچی دی که بروهی دی که سرایکی دی که سندھی دی مون څه لیکو پاکستانی صحیح نو دا ته وایي سیاسي تصور د قومیت او دریم دینی تصور د قومیت چې د یو عقیده په اساس باندې جمع کیدونکي خلک تامه دنیا کې دا یو قوم ګڼل شي لکه دا د یو عقیده حاملین صحابه الله ورته سووي یو قوم ورته نه په دې اساس د تامه دنیا مسلمانان دا یو قوم نو لہذا په دې مسله کې جګړه نشته صحیح یو سړی به د قومیت یو تصور بیانوي بل تصور بیانوي بل تصور بیانوي یعنی ته بچانه تاسو کې قومیت څه ابو پاکستان ہے صحیح نو تو سره جګړه په دې مکو چې نه قومیت سره پنجابی که سندھی هغه وایي په سیاسي قومیت باندې عقیده لري صحیح یو بل هغه نه تاسو کې هغه مسلمان دی صحیح نو جګړه خبره نه ده هغه په دینی قومیت تصور پیش کوي یو بل نه تاسو کې د پښتون فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اوسمه جنا کتن نه راغلی دا فلسفه نه وسته کړي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کئ کار کوي دین داخلك فقد وکلنا بها قوما نو تحقیق مونږه موظف کړي دي موکل کړي مور دې باندې یو داسې قوم لیسو بها بکافرین چې نه دی غي دین انکار کوونکي چې غل صحابه جماعت دي اوس الله تعالی وی ونس اگین اولئک دغه کسان نو دغه کسان بیا د ګروپ شو لکه څنګه چلته من ذریته د اولاد دنا د چا د اولاد نه وي میبي نوح علیہ السلام ان میبي ابراهیم علیہ السلام دواړه تعویل کې دي شي دواړه معناګار دلته دواړه معناګار کې دي شي چې اولئک الذین دغه کسان کم من د پیغمبرانو کم لست چې مې درکو اولئک الذین سوق مراد دي د پیغمبرانو کم لست چې مې دوه آیت مخکې بیان کړ دغه کسان خدای ورته هدایت کړل دي فبهداه مقتدی دی فالو کا او دویم اولئک الذین دغه کسان کوم کسان دا نږدې چې الله ورته قوم وي دا نږدې چې الله ورته قوم نو الله تعالی په دغه آیت کې قوم چاته وي صحابه وته چاته وي نو بیا د اولئک معنا چې دغه صحابه د پیغمبر
اولئک الذین دغ صحابہ د پیغمبر حد اللہ گائیڈ کرے دوی اللہ تعالی فبہدا مقتدی پس پہ ہدایت دوی اقتدی اقتداؤ کا فالوئے کا فبہدا مقتدی دوی پہ ہدایت بانے اقتداؤ کا یعنی فالوئے کا نو سپتو لگی دا چی دین عبارت دا دین نہ دے چی دا پیغمبر اتباع وکے دین عبارت دا دین چی دا پیغمبر او دا غیر صحابہ اتباع وکے دین عبارت دا دین دے چی پریکٹیکلی برچائے اتباع کے دا پریکٹس دا پیغمبر اور دا پریکٹس دا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. او تائید سورہ البقرہ آیت نمبر 11 نادر جان تو پیج ہوا ہے سلوروں سے پہلے پیدا مکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَ چوئے شدویتا امکتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَ چوئے شدویتا آمنوا ایمان را رئی کما آمن الناس لکچی ایمان را اڑ دے خلقو نو خلقو نسوک مراد دی دا قرآن دا نازلی وقت کی چا خلقو ایمان نہ اڑ صحابہ التقل صحابہ نالاو برسوک مومن نو بس صحابہ چی ایمان را اڑ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَلَ چوئرش دے منافقانو تا آمنو چی ایمان را رہے کما آمن الناسو دا سی ایمان لکسم چی دے صحابہ را اڑ رہے سنسیاریٹی سنگا ایمان ذکر منافقینو کو با ڈبلنگ ہو منافقینو با ڈبلنگ ہو صحیح کہ اردو ہو شیر دے چی زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف اوہ چی او زائد نہیں جو پرہیزگار سرے وہی تسبیح در سرے دی حکم دا تار چلے پہ کیا چولے دی دا دی ہندو دا غاڑے آتار دے یعنی مانا دارا مسلمانم خوشحالہ ساتی ہندوم خوشحالہ ساتی صحیح اگوی دا کار مکہ و تسبیح کے زنار تار ما چوا تو یا مسلمان طرف تشا ہے ہندو طرف تشا صحیح کم سرے چی زان نکلیر کئی دا دیر خطرناک سرے کم سره ځان نه کلیر کړي دا ډېر خطرناک څه دی ځکه چې دا تا کنفیوز کوي بیا ته پوهېږې چې د متعلق زه فیصله وکړم چې دی زما ملګری دی که زما د مخالف ملګری دی دی زما ملګری دی که زما دشمن سره او یو سړي چې ځان کلیر کړه ستا دشمن سره ودرېد ته هغه شکرګزار شه صحیح شو ځکه هغه متعلق ته په غلطفهمۍ کې نه پرېږدې خو چې دا تا سره بل سره هلته دا بیا لوی مصیبت دی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ډېر خطرناک مخلوق دی او حدیث کی راضی اخوف ما اخاف على امتي الذي يكون ذو الوجهين الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حق او د باطل معرکه کې د ټول نه خطرناک سره د قیامت پر ورځ هغه باندې زډیر لري چې ډېر په تکلیفي هغه چې هغه دوه مخې یو سره په یو مخ ملاوي یو بل سره په بل مخ ملاوي او بس یو طرف ته شنو څنګه شه زمون په داخلي کې یو غریب سره هغه دی ووټو ته ولاړو رائے ته ولاړو د کلی یو کونسل وی کنه نو دا هغه ووټو ته ولاړو نو ووټو ته ولاړو درې وټونو ته ملاوي شو سو درې نه چې تقسیم شون نو سوچ 500 سوچ رنر ورپسې رنرو ادب غریب پیسې صاحب نو درې وټونو ته ملاوي شو نو دې بار راو ته ډیر خلک ولاړو نتیجه اورېدو ده کنه نو دا زما یو خبر اور ټول خلک د طرف متوجه شي دې په کې څه وایي وې زما یو خبر اور ټول خلک ورته متوجه شو وې زما په بکس کې درې وټونه دي نا بکس درې وټونه دي وې یو زما دی یو زما د زوی دی وې دا دریم دلر تزارو کوي چې ټول کړي ته سلام نه کوم دی یو وټ کومه یالي غني وې چې کوم دا سره تزارو نه کوي نو سبا ممکن دا وټ سلام علیکم ممکن دا بدل کړي نه السلام علیکم وې یو وټ په پاره ټول کړي سلام نه کوم کوی دا دلر تاسو ته مته پختانه تعجب خلک ده اصل ما ګوره دا څه پښتون خوخي دا بالکل سمپل نیچرل خبره چې کوي صحیح خبره جوړای نه دا هغه جوړا واسه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ زمام دغه مصیبت ته دی وجل ته خلکو ته زمام متعلق دا ګیله ده وای دی الله سترانګ کیریکټر لري سوې وای
strong character نو ما مرګره ته مې چې دا ما تعریف کوي کنډم کوي نه ما زه په دې نه پوښتې ما اپریشیټ کوي اګه کنډم کوي نه ما د دې مقصد ته جو strong character لري دې وایي چې زموږ سره ریزرویشن څه خو هغه سره خبر نه کیږي غوسه کیږي نو ما کومه خبره چې نامناسبه زلې ونه خو نه ته غوسه کیږم خو چې خبره نامناسبه نه خو زما د بلډ خبره ده هغه زه په هغه کنټرول لرم صحیح چې خبره شریعت اعتبار سره نامناسبه خبره ها نو بیا زه پای کنټرول لرم خو زما کمزوري وایا مې فطرت وایا سو وایا بلکې د پښتون خو دغه فطرت نه مړول کړه نه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ دوی أَنُؤْمِنُ آیا مونږ ایمان راړو کما آمن الصفا لکه څنګه چې ایمان راوړې دې کمکلو خلکو صحابه ته به وقفان دي کما قلوي نو الله تزمره غصور الله وای الا خبردار انهم تاکید فردغه منافقان هم الصفاء امدا کما قلبي ولكن لا يعلمون خذوا پوینا صحابه ته کمقل وای د دنیا لوی کمقل دا منافقین دي چې څوک هغه عقل من ته کمقل وای چې پیغمبر پیژندل دي ابو بکر عمر عثمان علي یو لاک صلیخ زره صحابه سوره النساء ها وایي چې آیات وګورم ځکه ما ته خپل کمپیوټر نشته مثلا احمد دال د آیات ته ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى پتہ نه لګي چې ما ته کمپیوټر نشته چلو بیا بل وخت وګورو قالت آیت بات دیریات ته چې الله تعالی یو مې یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى سوچ د پیغمبر مخالفت کوي پس داغه چې حق ورته واضح شوی دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کوي د صحابه د لارې نه علاوه د بل چا لار فالو کول دته الله تعالی د پیغمبر مخالفت وي دته الله تعالی سوې د پیغمبر مخالفت ہوئے نو طرف ته وګورئ یو حدیث ته مزید تشریح کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انکم من یعش منکم بعدی فسيرى اختلافا کثیرا تاسو څو زمانہ بعد ژوندۍ پاتې شئ نو یقینا د دین په اساس به ډېر اختلاف تاسو مخې ته راځي سبا راځي او بیا غوځن چې امریکا کې اوسېږي د تخواري او سړی داویدار دی دین عالم هر یو سړی داویدار دی بیخي مفتی دی نو د دین په اساس به ډېر اختلاف پیغمبر علیہ السلام فرمایي فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو زما سنت او زما طریقې هغه فالو کوي او زما د صحابه طریقې فالو کوي پیغمبر علیہ السلام په خپل توثیق وکړو چې یوازې زما طریقې نه ورسره زما د صحابه طریقې ځکه د پیغمبر طریقې مونږ ته محفوظ کړی چې دي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ګوره مونږ وو چې په مانځ کې داش دی خو ګوره مونږ په اودس کې مخ وینځل فرض دي دا لاسونه وینځل فرض دي دا سر مسکول دا فرض دي دا خپې وینځل دا فرض دي خلا او پوزه وینځل دا سنت دي تاسو وایو کنه وایو ها هر یو سره یو کلمه ویل دا مستحب دي صحابه کرامو په نسبت باندې دا فرض واجب سنت مستحب ځکه دا خو اکیډمیک پرپز نه باري دا خو د جوریسپروډنس مسله ده څه مسله ده د اسلامي جوریسپروډنس اسلامي اصول قانون دا خو د اصول قانون ترم دی او ټرمینالوجي دي چې موږ د ایجوکیشن پرپز لپاره استعمالو چې کدا شی ډراپ شنو موږ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي کدا شی ډراپ شنو مانځ سره بدا چلو شي دا د اکیډمیک پرپز لپاره دي صحابه کرامو په مس کې دا شی نه نو بس یو پیغمبر ته قتل چې څه کول ایز اټ از مستل چې څه کول بس یو کاپی کوله هاي امیټیشن کو دا د صحابه کمالو هر صحابه کمالو چې پیغمبر امیټیشن وکړو د پیغمبر کاپی وکړو پیغمبر ته قتل چې څه کول بس هغه فالو کول
هغه پکې اف او بټ نه استعمالول صحیح چون چرا سوال جواب دالانجه پکې نه وي ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ما په خپل ژوند کې د پیغمبر په مجلس کې جناستم ما صرف 11 موقع داسې کتلې صحابه د شی متعلق تاسو کړل سو 11 مواقع داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه تاسو کړل اذروایز پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا او صحابه باغ شی زکو پیغمبر اسلام په عمل کو صحابه بدن سره لیکو او دا دین مون خو سے قرآن کې هم څه خبره نمونږ ماډرن کم قسم خلک چې امریکنایزډ ناغه هغه کوم اف او بټ شروع کنه ریزنینګ کوي آرګومنټس کوي ما تاسو استفلا خانه یو جمله مې درته ویلې و ته سیاده فرید خانه ما وی چې ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویئر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویئر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ چې کوم ځای الله پیریډ یو جملې ته شاته لګولې دې معنا چې ډو اټ ایز اټ از صحیح اوس کته هغه شاته هغه پیریډ ختم کې کوېسچن مارک چې وای اټ از نو ته خپل ایمان پس ټیک شي خپل ایمان په خطر کې شي نو واپس خپل سبق ته اولئک الذین دارکسان دی هد الله چې هدایت کړي دوی ته الله تعالی په هداو پس په هدایت دوی اقتداء کا فالو کا فالو دیکھو گورے زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راجبہ خبر کے ہمیں جانا وی فرمایل وی ان کان فی کتاب اللہ فبالراس والعین وی کہ یو خبر د خدای په قران کی فسر سرګو یو خبره کړه خدای قران کی فسر سرګو ځکه الله حکم و ان کان فی سنت نبیه فبالراس والعین کله پیغمبر په سنت کی ہم فسر سرګو و ان کان من الصحابه فناخذ بقول من نشاء او ویک خبره د صحابی نه ثابتې نو صحابه وایي کینه خبره کې اختلاف یو ایکسپلینیشن یو شنی د بل صحابي ځکه ایکسپلینیشن خو ډیفرنټلی صحیح نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بیا موږ صحابه فالو کو خو باون نه چې پلانې و فالو کو هغه به سرکمستانسز ته ګوري چې دې دا کوم یو ایکسپلینیشن دی مچ مور سوټیبل ون فناخذ یعنی ټول ډراپ کو نه خو فناخذ بقول من نشاء چې د کوم یو ایکسپلینیشن موږ ته سوټ کوي نو هغه چې کوم ایکسپلینیشن موږ ته سوټ کې یو مناسب وي صحیح سودمن وي موږ لپاره نو هغه عقل و ان کان من غیرهم او چې صحابه را په دې خوا چې ما سره خپلم تابعو ما سره خپل سو تابعو صحابه سره ملاقات کړه صحابه سره ملاقات کړي تابعو ورته نو یې کړه صحابه را په دې خوا فهم رجال و نحن رجال غیم سړي دي موږ هم سړي یعنی زه باون نیم چې غری فالو کو صحیح څه زور ورته له څه قیمتي خبره کړې کله خدای په قران کې په سر سرګو کله پیغمبر سنت کې په سر سرګو کله پیغمبر د صحابو نه راغی په کې اختلافي د چې کوم یو خبره مونږ ته زیاده سودمنه نه هغه او چې داغې نه را پدې خوای نه هغه فهم رجالو نحن رجالو هغه سړي دي مونږ هم سړي هغه ایکسپلینیشن کول مونږ هم کول شو صحیح خدای خبره صرف امام سے کول شي مونږ نه شو کولای دا څه کول شي دا امام سے کول شي مونږ نه شو کولای زمون په علاقه کې یو خبر مشهور ده مې عمر سے یو بزرگ تیر شو نو عمر سے یو بزرگ تیر شو نو په داسې مسجد باندې تیرېده نو په مسجد کې طالبان ناست څوک ناست طالبان نو داسې خفه غونډه ناست ډوډۍ ورته مخې ته پرته وه ټیکاره پرته وه خو خوړی نه مې عمر سے سلام وکړو د خولې ته وکړه سړی بزرګ السلام علیکم جی السلام علیکم جی رای واستوي چې موږ سره کښېنه نو مې عمر صاحب رحمت الله علیه ته تاسو کې تاسو داسې اسوده ونی ولې د محلي خلکو سب بدیل سره کړی دا یا سب سجل وینم بس نن درېمه څلورمه ورځ ده چې بس دا وچه ډوډۍ خورو څور سره شته نه سب موږ ته پخکړی وایو پخکړی څه پخکړی شته نه څه ساګ یا څه بینز یا څه سوریا یا څه شی وچه ډوډۍ ده چې هغې سره نو مې عمر صاحب داسې د خاورې یو کوزه پرته وه د اوبو ډکه صحیح او هغې سره یو کپ پروت و نو مې عمر صاحب رحمت الله علیه ورته داسې دی مې ورته دا خو جي اوبه دي نو بس دا نوړی تېرېږي نه نو د اوبو نه ورپسې بیا ګوټ کوو صحیح مې عمر صاحب رحمت الله علیه ورته راک نه یې واغسته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یو تاله راوړ هغه کې خو نو مې عمر سیوا کوزه راوړل ناغه د اصلي غوړیو څه شي د غواو غوړیو او زړ غوړیو به دې کې جوړای ماته کوي طالبان خوشاله شو طالب چې دا خاصان کار دی الحمدلله موږ له ټول نه خرابي
الحمدلله د ټولو څخه خدای خو تفسیر راغلی بس مزه ده اړو رکه کنه پکړه واړی مو د غوړه کوي الحمدلله وای بل ذکر تناسو او الحمدلله یو وی شرح له وبوي ها بل ته وی ته وای ټول ځان تړک او بو کیفیت کی بدلون را نه کوي او بو کیفیت کی بدلون را نه کوي یو مشر سره التناسل زید په طالبانو تاسو څه کوي ویره مونږ دی وبونه غوړی جوړو وبونه چرته کمخلو غوړی جوړیږي وی پرون می عمر سے مونږ سره راغله ویغه الحمد په وینو غوړی تی جوړ شو نو مونږ په ما هغه الحمد هغه ورته الحمد هغه خلود می عمر نه ده سی ورته وی الحمد خو هغه ده خو خلود می عمر نه ده نو دغه خبره د ما بونی فخلو کول شي مونږ خلې نشي کولای سیدا میزه اولئک الذین دا کسان دی حد اللہ چی ہدایت کرے دوی تا اللہ تعالی فبہدا و مقتدی پس پہ ہدایت دوی اقتداء کا قل تورت اوایا لا سلکم علی اجرا زنغوارم تاسو ندے بانے اجر ان ہوا ندے دا اللہ ذکرہ للعالمین مگر ریمائنڈر دے مخلوقات پارا وما قدر اللہ حق قدرہ دے خلقو ندے پی جندے اللہ تعالی پا حق پی جندو دا اللہ تعالی سرا اس دا قدر مانا دا قدر لفظ اولی کدال یو پا مانا دا وزن رازی پا مانا دا پیمائش رازی وزن پیمائش قدر اندازہ درہم قدر پا مانا دا قوت رازی قدر پا مانا دا قوت رازی او درہم قدر پا مانا دا معرفت رازی لیکن منگو تر سڑی پا قدر نہیں پویا صحیح نه دې پیژندل نه سمره لوی سره دی نو صلی الله تعالی ګیله کوي موږ ورته ګیله وایو تاسو ګیله وایو ها یعنی سره چې خپل متعلق څه خبر اوري چې رسول دا سه حرکت کړي چې امر لپاره هام فل نو سره ورته ګیله وکي وی عجیب دی عجیب خبره په نور خلکو دا سه وینو خو وی دي ستانه خو مې دا توقع نه اوس دا کوم خبره چا سره کیږي خپل سره چا سره کیږي خپل سره چې سړی په اعتماد دي نو دې ته ګیله وایي تاسو هم استعمالوي دا خبره ها وایي ګیله مې ورته وړه نه هغه سړی هم داسې د پښتنو په وطن کې اوس چاته ګیله وکړي خو داسې بیړی راکشي کنه صحیح زمونږ پښتنو دغه کې ضرب المثل دی وایي دا لکه سړی چې بې چاقو حلال کړي دا ګیله چې وایي چاته وکړي نو دا لکه چاقو دې نه دی وړی خو بس هغه دې څه کړ هغه دې حلال کړ هغه بالکل دا لکه مړ شي صحیح هم د ویلیوز خبره ده خو زمونږ هم ویلیوز ډالر ګډ وډ کړل پریجانا څنګه اوکې وما قدر الله دے خلق نہ دے پہ جندل اللہ تعالی حق قدرے پا حق پہ جندو دا اللہ تعالی سرا چې خدای څنګه د پی جنګلو حق دے هغه شان خلق خدای پی جندل نه دے لکه مونږ انګریزي کې وو چې تا د فلانه انډر اسټیمیټ کړی دی فلانه څه کړی نہ اللہ تعالیٰ وی زمانی مخلوق ہم زان ڈر اسٹیمیٹ کریں رسول اللہ کی جدا کہ زمانی مخلوق جیسے کریں انڈر اسٹیمیٹ کریں زمانی قوت ورطا پتہ نشتا زانے پہ ندے کوئی کریں اس داغی وجہ اذ قالو زکت اغا مخلوق وی ما انزل اللہ چی ندنا درکڑے اللہ تعالیٰ غلا بشرین فیس انسان بانے من شیئن حصے دیکھیے پیغمبر علیہ السلام پیغمبری ادا قرآن میسج رت کو نو آل مکہ وی نمڑا دا دے دروغ وی خدای چرے پا انسان بانے وحی نازلہ کڑے دا تاریخ کے لاس شیشتنا چی خدای کلا انسان تا وحی را لے گلی اللہ تعالیٰ وی زمادی مخلوق قدران ڈر اسٹیمیٹ کرد چی دی وحی تصور نے انکارو کا انسان تا چی خدای کلا انسان تا وحی ندر آلے گلی دی مخلوق زان ڈر اسٹیمیٹ کرد سنگے انڈر اسٹیمیٹ کرد نو داولی کدالتا انسان رحمدہ کہ اللہ تعالی انسان اشرف المخلوقات پیدا کرے لے پر دے انسان بانے اللہ دے رحم کا ان کے دے او دا اللہ دا رحم لو یا درجہ دارا چی دا انسان زان تر اکلوس کی دا انسان زان تر را نزدیک دا عبادتونه چې خدای وای کوي را سره پاره وای چې ما ته رانیز دی شي
صحیح شو نو کوس مونږ ته فار ایگزامپل دا زمونږ گورنر صاحب چې دی سنو مې دی شوارزنیګر که شوارزنیګر یو پروسس یا پروسیجر راولېږي چې کدا پروسیجر چې خپل کو ناغه به زما ایڈوایزر شي او ما ته برانځ دي شي صحیح نو ته بیا ګوره چې کوم کمپټیشن کوم یو بل سره ورته په ویښ ناسي چې دا پروسیجر کوو چې څوک دا پروسیجر ولې ځکه سبا شي گورنر ته باندې دي شو سبا شي نو الله تعالی وی دا چې کوم پروسیجر خیم دا پروسیجر خپل کې ما ته رانځ دي شي نو الله تعالی د مهربانه لوی درجه ده چې د انسان ځان ته رانځ دي کول غواړي صحیح او چې ځان ته رانځ دي کوي نو لارې ورته په خپل خو ده نورمه خبره لارې ورته په خپل خو ده طریقه ده پروسس ورته په خپل خو ده ادا پروسس ورته په واسطه د پیغمبرانو خو ده دا پروسیجر ورته په واسطه ده پیغمبرانو خو ده نو چې کله دا مونږه اډمټ کړه نو لازمه نتیجه ده چې پیغمبروم راغله دی ولې وحی ورکړی ده پیغمبروم راغله نتیجه ده شو چې پیغمبروم راغله په سابق کې اورله وحی ورکړی الله تعالی فرمایي چې دا خلک ادروایز خبره کوي خدای ما انډر اسټیمیټ کوي اوس دا خبره دین کړه امه جان اورګه اذا قالوا زكدوا ایمان ذل الله ننازل کړي الله تعالی غلا بشر پیسې انسان باندې مش من شیء حس وحی تر راغلی نه ده قل تورته وایا وصلی الله تعالی دا لکه مخالف چې بل چا سره په جنگ ورواچي یو وګور ټیکنیکلیټی سره چې ځانه افاتړي چې زبر سره څه جنگ دی بل سره ته تبه اخلاصي عدد تبه دی یا خاموشي یا بوالو خوري یا به خاموشي او یا به والو خوري نو صلی الله تعالی وایي چې د يهودو سره یاري ده چا سره یاري ده يهودو سره یاري ده پیغمبر ته تپوس ته وکا قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړه د کتاب هغه جاء به موسی چې راتل کړو دی باندې موسی عليه السلام هغه موسی عليه السلام چې کتاب راوړو هغه چا را لګلو موسی خپل لیکلو صحیح نو الله تعالی وی پیغمبر ته چې دوی خو بیا اډمټ کوي چې نه هغه خدای ورکړو نو ته ورته بیا دوی خبرو کې د موسی عليه السلام فرشتہ و کوم انسان ته فرشتہ نو دوی دا نه وي چې فرشتہ و دوی بس وي انسانو نو چې انسانو او کتاب معلومه اډمټ کړ نو زما دې کې څه حرج دی صحیح د تاسو فلسفه او غرض چې انسان ته خدای چې کتاب یا وحی نه ورکړي تاسو په خپل اډمټ کړ او یا به دوی مدای چې دوی نه نشي کوله ځکه نه کوي خپل يهود سره جنگ راځي کنا کوي نو يهود سره جنگ راځي صحیح نه سره یاري نه خرابای يهود سره یاري نو الټیمیټلی دلته دای به خاموش پاتې کیږي او باندې کوي ځکه تا چې تاسو اډمټ کول نه غواړي تاسو راځنه کول غواړي دا خبره اډمټ کول نه غواړي نه ځکه نشي کولای هي سره روانه راوړي قل تورتا وایا من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړو کتاب هغه جاء به موسی چې راتل کړو هغه باندې موسی عليه السلام نورن د لایټ او هدن هدایت للناس خلق د پاره قل دا خو مکی والو سره خبر وکړه مکی والو سره الته يهوديان چې دا خبر اوریدا هي خوشاله دل وی چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم موسی ومني ازمون دا کتاب ومني نو چې موږ ته چې کتاب کې ستاسو ذکر نشته دا ولې نه اډمټ کړي را سره چې موږ ته تورات کې ستاسو ذکر نشته نو دا راځو نه اډمټ کړي نو الله تعالی آلته موږ هغه له کتاب باندې کړه الله تعالی هغه له اکسس باندې کړه ایله اکسس ولا څه باندې کړه چې نه دا بیا خبره ده چې تاسو د موسی علی السلام د کتاب حلیه روانه کړی موسی علی السلام د کتاب حلیه مو شکل مو روان کړی تجعلوا ها خراب کړم تحریف کړم تجعلون قراطی سا تاسو جوړول دا غیله قراطی سا پاره اجزا قراطیس جمع د قرطاس تا قرطاس څه کاغذ ته وایي پیجز قرطاس ته یو خاص لیمټ باندې پیجز چې یو ځای باندې کې نه ته قرطاس وایي ایته څه قرطاس موږ ته پاره وایي تجعلون قراطی سا چې تاسو جوړول دا غیله تورات پاره نو پاره جوړو سم غلط کارونه موږ هم قران کریم پاره جوړ کړی اوس دا کومه پاره چې اوله سپاره دا دویمه پاره دا دریمه پاره سلوونه پاره صحابه زمانه کې خدا نه وي تابعین زمانه کې خدا نه وي دا خلاصو چې دا دین د عربونو عجمو ته وته د عربونو نړمبه فارسیوانو ته راوته نړمبه چا ته راوته نړمبه اپروچ فارسی نو چړمبه اپروچ فارسیوانو ته شو ناغې د ماشومانو تعلیم لپاره دا قران کریم په اجزا او تقسیم کړ
سوال تقسیم چې دا دومره درون قرآن ماشوم لپاره به احترامي کیږي، لہذا هغه په اجزا باندې تقسیم کړ. نو 10 پاری ولا جوړ کړی. یو دویم د 10 پارو داوم حکمتو چې یو سړی میاش کې ختم د قرآن کول غواړي نو ورته باندې معلومي. څه ورته معلومي؟ لیمټ ورته معلومي چې نن ورځ بدا پاروام، سبا ورځ بدا پاروام، بل بدا پاروام، په دې سره کې به څه وکړو؟ ختم د قرآن به وکړو. نو دا صرف تسهیل لپاره صحیح. نو دا څه ناجایز کار خو نه څوک څه بیدا ته نشي ویلې. تجعلونه قراتیسا، نو صلی الله تعالی د هغه وجه د مذمت ذکر کړي چې دا کس انداز سره قراتیس جوړول ولې ناجایز وو، ولې کنډم دي؟ ځکه چې تبدونها، تاسو اظهار کو د بعضی احکام د دې، وتخفون کثیرا، اپټ مساتر ډېر احکام د تورات. هغه په دې بنیاد باندې دا پاراګری نه کوله، دا اجزای په دې بنیاد نه متعین کول چې تلاوت کې آسانی وي. هغه په دې بنیاد باندې پاره جوړې کړې وي چې کوم شی باغې سره سوټیبل وو هغه به ښکار کې وځي، چې کوم شی به سوټیبل نه وي دا اړه تولې کې پټ صحیح دا یو صحیح دی. وعلمتم ما لم تعلموا، تاسو تعلیم در پیشو دا غشي چې نه پیژند تاسو نه پلاران تاسو. قل تورته اوس دا جای جواب دی چې تاسو ته وکړه چې دا کتاب چا نازل کړو، میز برس کې ډیټیلز ورکړه. میز برس کې خو الله ته معلومه دوی ها نه کوي سره، دوی ها نه کوي سره، خو نام نه کوي ځکه یهود سره یې نه خرابای. نو پیغمبر ته الله تعالی ته خپل وای دی چې لګ انتظار وکړه. نو چې دی بالکل جواب نه کوي نو ته ورته وایه قل وایا الله دا کتاب چا نازل کړ؟ الله. نو دا وړاندې کوم اعتراض چې مو دی چې انسان باندې خدای کله وحی نه نازل کړي هغه اتوماتیکلی ختم شي. ثم ذرهم بیا پرېږدو دوی فی خوضهم، په بې مقصد خبرو دوی کې یلعبون چې دی لوبیږي. وهذا کتاب، اوس دا الله تعالی د یو بل اعتراض جواب کوي، پیشګي. څه کوي؟ پیشګي اعتراض، پیشګي جواب، د اعتراض جواب پیشگی چې ممکن دی یاد او هغه ټیک ده. موسی علیه السلام باندې کتاب مونږ ستاره دې خبره کوي کتاب نه دی، دا خدای نه را لګره. الله تعالی توثیق وکړو چې وهذا کتاب ادا قرآن عظیم الشان کتاب دی، انزلناه مونږ نازل کړی دی، مبارک مبارک دی دا کتاب. نو وهذا کتاب، دا قرآن هم څه دی؟ دا قرآن څه دی؟ کتاب دی. خو کتاب دا د کوم ساوند چې راځي دې تنوین وایي. سوی ورته فرجانا ہمیں جانا تنوین د تعظیم د پاره ده چې وهذا کتاب عظیم الشان کتاب ده. نو ولې عظیم الشان کتاب ده؟ نمبر اول دې کې د ټولو سابقه کتابونو مضامین موجود دي، د ټولو سابقه کتابونو مضامین پکې موجود دي. او نمبر 2 د دې کتاب راتلو سره سابقه کتابونو ټول ایبروګیټ شو، هغه څه شو؟ ریپیټ شو، هغه منسوخ شو. چې کوم کتاب راتلو سره یو سل 3 آسماني کتابونه سورہ 103 یو سل 3 آسماني کتابونه ریپیټ شي چې ناو they are no more needed، ځکه چې پرفیکټ موجود دی. نو دا عظیم الشان کتاب دی. انزلناه، الله تعالی وایي مونږ نازل کړی دی، انزلناه موږ نازل کړی دی. نو دا داسې ده لکه چې جارج بوش وایي چې خط ما فرید جان ته په خپل لاس لیکلی دی. صحیح شو؟ خط میں فرید جان ته یعنی آن بیہاف آف دی پریزیڈنٹ دا سیکٹری نے لکھے کیا لکھے پریزیڈنٹ پخپلا. اللہ تعالیٰ فرمائی انزلنا دا من نازل کر دے. نو بے عظیم الشان دے. مبارک مبارک دے سو کل من تعلق به، ہر آغا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر. مبارک کل من تعلق به، مبارک تے ہر آغا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر. نو اولی کا کہ چاہتی ایمان راڑ نمبر اول، چاہ ذکر نمبر 2 سو کے تعلیم دا تلاوت ور گئی، نمبر 3 سو کے حفظ گئی، سلورم سو کے تعلیم دا حفظ ور گئی، تینزم سو کے معنی و تفسیر معلوم ہے، شپگم سو کے تعلیم ور گئی تفسیر، اوم سو پہ عمل کئی، اتم سو کے امپلیمنٹ کئی بطور نظام، نہم او لسم چسو خدمت کی رضی خلقو داتا نا پادشاہ شفلہ خان چسو کے در متعلقہ خلقو خدمت کی، سو کے قرآن امپلیمنٹیشن کی، قرآن بطور نظام نافذ کے سپورٹ کے.
صحیح د قرآن د برکت سره شامل دي. څوک د قرآن تفسیر کوي او ته خدمت کې، څوک د قرآن تفسیر د کوي او ته خدمت کې. لکه مثلا تاسو د قرآن تفسیر د کوي او حامد جان آرډر وکړي چې د ډوډۍ راوړي سره راوړي کوي نه دا چې په خو وکړ نه دا ټول طریقې لري. ها ټلیفون نمبر د داسې ټلیفون اغسته دی د تمام معمول ټلیفون کو ته ټلیفون شته نه دی وای ما داسې ټلیفون اغسته د په کور کې پیسې نه راځي د انټنس لري دا څه اغسته دی. صحیح شو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کن عالما او متعلما او سامعا او خادما، یا د قرآن سنت عالم شه یا متعلم شه یا هغې ته کښېنه اورېدونکی شه د هغې نه واوره، او خادما یا کم از کم د هغوی خدمت وکړه، د قرآن د طالبانو خدمت وکړه، د قرآن د مولایانو خدمت وکړه. ولا تکن خامسا، صرف پنځم مه کېږه فتهلک کړي هلاک به شي بیړه به دې غرق شي. یعنی څه تعلق ساته دې طبقې سره څه کوه، یعنی څه تعلق ساته. صحیح. نو احمد جان دپاره خو مونږ داسې نو نادر دپاره ووایو چې که نادر کله سبق درشي راتلې نو که دې خوراک هم راوړېږي نو بس تعلق به برقرار وي. سیف الله جان ته څه وایې پکې؟ حاجي غني باري تاسو هم اتفاق کوئ دا د خیر خبره ده که نه؟ نم شیرشاه نشته چا طرف دی وادله تللی ما ورته مې و شیرشاه خدای دې روږ که ستا درې هفتې وشي سبق له نه راغلی وایي زه د خلکو په وخت یم وایي نو ما ورته خدای خو هلکه خو هغوی پوه که چې تاسو که مقد یې ځان په مصیبت اړوئ مونږ دا کار کړی په مصیبت اخته یو شیرشاه خو ډېر لالي دی وایي نه وایي په کوم کار مونږ اخته یو چې دی را سره پاته شي وی خپل ګروپ زیاته د مصیبت زدګانو ګروپ زیاته. نو زما په خیال نن دغه دی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وآناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. یو څوک ورور د محمد حسن نومې د غالبا اردو سپیکینګ دی، هغه ډېر ژړل ټلیفون یې کړو وی زما مور مړه ده قاضي صاحب نه د شپې وده کېدی شم نه د ورځې وده کېدی شم، لوی حسرت راته دا دی چې په پاکستان کې وه مارونو ته وایي زه راځم هغه وایي تا ته موږ دوه ورځې دوه شپې خو د دې مړی نه شو کېښودی. نو ما ته دا حسرت دی چې ما یې جنازه ونه کړه وی ما له خوب نه راځي. نو یو دعا وکړئ چې الله تعالی یې والده مغفوره مرحومه کړي او الله تعالی هغه ته هم صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي. وصلی الله علیه. حامد جان نن ډېره موږ د بعد مزه واخیسته.